سلامونه او احترامات ملګرو، صدام حسین شباب ما یو ځل بیا نن زه ستاسو مخې ته یم په پېښور پوهنتون کې ناست یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټیم په ټیم موږ ناسته کوو د مختلفو شاعرانو ادیبانو سره، د هغه نه موږ مختلف کلامونه، ټپې، غزلې ریکارډ کوو. ټول عمر زما کوشش دی چې زه داسې کلامونه، غزلې زه ستاسو مخې ته راوړم چې په هغه کې یو میسج کنوی کېږي او یو ښه پیغام یې پکې تاسو له خوندونه واخلئ. ټیم په ټیم موږ د شوکت سواتي سره ناسته کړې ده. نن موږ یو ځل بیا زموږ د شوکت سواتي سره ناست یو. تاسو اکثر ملګري شوکت ته فرمایش کوي چې ته په هاسټل کې پاتې کېږي په پېښور کې، او د اوسه پورې د شوکت څه یو پروګرام ریکارډ نه شو. خو شوکت دومره بیزي دی چې هغه به تاسو ته پخپله ووایي چې د څونه ټیم تقریبا د میاشت 2 ورځې لګیا یم چې یو پروګرام ریکارډ کوو. د اوسه پورې شوکت فارغ نه شو چې هغه موږ سره ناسته وکړو. نن هم ډېر په مشکله په لاس راغلی دی. نو غواړو چې داسې یو کلام دې تاسو ته ریکارډ کړو چې تاسو ته خوندونه واخلي او ستاسو فرمایشونه ټول عمر ما چې څونه ملګري فرمایشونه کوي ما پوره کړي دي. کوشش کوو چې نن یو ښه یو سنجیده کلام تاسو ته ریکارډ کړي او تاسو ته خوندونه واخلئ. شوکت وروره هرکلی درته په خپل پروګرام کې چې یو ځل خو ته راشه جانانه، زیارت خو نه یې چې همیش به زه درځمه. سلامونه ټولو قدرمنو کتونکو ته. او صدام چې څه ووایي دا داسې ډېر رښتیا هم نه دي، او کله کله زموږ د ټایم مسلې شو نو هغې کې مخکې وروسته شو سره. په هاسټل 9 کې پېښور پوهنتون کې یو ملګري راسره ناست دي. د ښي لاس نه نقیب لون راسره ناست دی، دا ګس لاس ته راسره اویس وزیر ناست دی، دا شاته راسره صدام وزیر دی، او امیر سهیل وزیر چې دی دا وخت کیمرا ورسره په لاس کې ده. ټول د ایم فیل سکالران دي. نو سو کوشش کوم چې د سایل صاحب د څو شعرونه تاسو ټولو کتونکو ته ډالۍ کړم. امید دی چې ستاسو به خوښ شي. د محبت وجوده اور شوې، خدای دې اور لره. د محبت وجوده اور شوې، خدای دې اور لره. خدای دې زخمونه په خپل درد باندې ټکور لره. د محبت وجوده اور شوې، خدای دې اور لره. په محبت کې دومره سپینا لمن خون نه کوي. په محبت کې دومره سپینا لمن خون نه کوي. پرې د جانان د خوبولو سترګو تور لره. پرې د جانان د خوبولو سترګو تور لره. خدای دې زخمونه په خپل درد باندې ټکور لره. د محبت وجوده اور شوې، خدای دې اور لره. زبردست. د خپل جانان تصویر له خپله برخه رنګ ورکه. د خپل جانان تصویر له خپله برخه رنګ ورکه. څه وسیله خو په خپل لاس کې د پیغور لره. څه وسیله خو په خپل لاس کې د پیغور لره. خدای دې زخمونه په خپل درد باندې ټکور لره. د محبت وجوده اور شوې، خدای دې اور لره. سلام شیر ده چې سړی یوازې د خپل زړه په کور کې ستړی هم شي. سړی یوازې د خپل زړه
پکور کې ستړی هم شي د بل په زړه کې هم ورکوټه شانتې کو سړی یوازې د خپل زړه پکور کې ستړی هم شي د بل په زړه کې هم ورکوټه شانتې کور ورا خدای دې زخمونه په خپل درد باندې ټکور لرا د محبت وجوده اور شوي خدای دې اور لرا د محبت وجوده اور شوي خدای دې اور لرا. ډیره مننه شوکت سواتي. د ملګرو شوکت سواتۍ چې تاسو یو سنجیده غزل واورېدو. نیمه شپه ده، په هاسټل کې ناست یو او داسې په نیمه شپه کې کله کله ټپې او سندرې ډېر خوند کوي او زه ډېره شکریا ادا کوم. ملن کې سړی په خپله ډېر زیات مصروف وي منډه ترړو کې، اوزګار هم نه چې نورې ستونزې ورته هم دي، خو چې کله هم ورته ما ویلي دي نو ډېر په مینه ډېر په خلوص یې موږ له ټایم راکړی دی او ستاسو فرمایشونه ما پوره کړي دي. څومره پښتانه وروڼه چې د دنیا په هر ګوټ کې دي هغې ته دا ټپې غزلې سندرې زما د زړه د کومې ډالۍ دي. زه به په اخره کې شوکت به یو میسج ورکړم چې په دنیا کې ژوندي د مرګ نه پس هغه خلک پاتې کېږي چې چا د انسانیت دپاره کار کړی. او یو شعر دی پاکې وایي که د نیک وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ که کعبه ده. او زما یو غزل دی پاکې یو مصره ده وایي څوک چې د بل دپاره ژوند پر دې دنیا تېروي مړه شي خلک خو نومونه یې رنګونه روي. زموږ ټول عمر کوشش دا وي چې چېرته لږه خوشحالي په دې ټینشن ټایم کې موږ ستاسو په مخونو باندې لږه خوشحالي راولو او تاسو لږ خوشحاله شئ. موږ ټول عمر کوشش دا کړی دی. انشاءالله دا پروګرامونه به ستاسو خوښېږي. ډېره مننه.